راځئ چې د هغې یوه لنډه ویډیو وګورو. پوره نوم معشوق شاداب د پلار نوم غلام سخي شاداب اصلي د ختیځ لغمان ولایت څخه دی. په ماشومتوب کې د کورنۍ سره یو ځای په جلال آباد ښار کې استوګن شو. شاداب خپل زده کړې د چکنورۍ په عالي لیسه کې ترسره کړي. معشوق شاداب په ماشومتوب کې د تکواندو د ورزش سره ډېره مینه کوله. په همدې اساس یې په 12 کلنۍ کې یاد ورزش پیل کړو چې پکې ډېر ښه وځلېد. شاداب په ماشومتوب کې له تکواندو سره سره په فلم کې د کار کولو سره ډېره مینه وه. ډېر وخت لپاره یې همدا خوبونه لیدل. شاداب ارمان په لیدو دې خوشحاله شوم. زه هم چې ما په دې خاطر تاسو پسې زنګ ووهلو چې ما سره وګورئ دیم چې ما او تاسو شریکه کاروبار وکړو. ته په دې پوهېږې چې زه کوم ډول کار کوم؟ لکه څنګه؟ لکه دا چې زما کاروبار او ستاسو کاروبار توپیر لري. مطلب دې پوه نه شوم. خو یو وخت یې دا خوبونه په رښتیا بدلیږي. په 2001 کال کې لومړنی فلم بې اجله مرګ و چې خپله پکې د اتل نقش لوبوو. یاد فلم د نشهیي توکو په زیانونو جوړ شوی و چې ولس او ځوانانو ته پکې لوی پیغام پروت و. په 2001 کال په هندوستان هیواد کې په فلم کې د عملي کار کولو په موخه یو هندي کمپنۍ بلنه ورکړه چې یاده برخه کې خپلې عملي زده کړې ترسره کړي. شاداب په فلمونو کې د کار کولو سربیره په تلویزیوني سریالونو او ډرامو کې هم کار کړی. مشهور فلمونه یې همت، مجبور او ولور دي. د شاداب نوی فلم بېلتا نومیږي چې 80% کار یې بشپړ شوی چې ډېر ژر به بازار ته وړاندې شي. شاداب وایي چې غواړي د تل لپاره چې څومره په توان کې وي خپل ولس ته یو څه د خیر په موخه وړاندې کړي. چې په یوه علاقه کې یو افغان یا مسلمان غلط کار وکړي بیا د ټولو مسلمانانو نوم بد شي. دوستانو، معشوق شاداب هغه فلمي ستوری دی، د فلم اتل پاتې شوی دی او واقعا